السلام ورحمة الله. محترم سوال دا دی چې یو کس قرآن ختم کړي بل چا پسې بخلی شي. نه محترم ورو بخل مخل نشته دی. اول خو داسې وویل چې تا نه الله قبول کړی چې ته بل ته بخي خو سړی هغه شی چې سړي خپل ملکیت خوشي کنه. ته پوهېږي چې لکه ما نه الله دا قرآن قبول کړه زه بل چا ته بخمه. دا صحیح کار نه دی. منځونه بخل، قرآن بخل دا کوم شرعي طریقه نه ده محترم ورونو. ځان ساتل ته پکار دي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانانو ورونو دا مخکې به تاسو دا کلیپ اورېدلی چې کوم شیخ عزت الله نه تپوس شوی دی، کوم چې د غیر مقلدینو شیخ دی چې مړي ته د قرآن قرات، د قرآن تلاوت او دا شان د کې نفلي عباداتو ثواب رسیږي او که نه رسیږي، او د جواب کړی دی چې نه رسیږي. حالانکې دا د خپلو کتابونو نه دی خبر چې د مشرانو د باره کې څه لیکلي دي، چې د امین الفتاوا کوم چې د شیخ امین الله د دې چې کوم مجتهد ورته وي او د دوی غټ شیخ دی امین الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 36 کې د دې خبرې وضاحت کړی دی. د 34 صفحې نه دا شروع کړی ده په دې وضاحت سره چې مړو ته ایثار ثواب څه حکم لري. بیا دا لیکلي دې باره کې احادیث ذکر کړي دي چې دا ورته رسیږي، او بیا دې باره کې احادیث هم ذکر کړي دي. یو حدیث دا ذکر کړی دی چې کله انسان مړ شي نو دنه اعمال کټ شي، د 3 سيزونو د سزا، د 3 سيزونو د اجر رسیږي. اول صدقه جاریه، او دویم علم چې د علم کړی وي او نور ته فایده رسولي، او دریم صالح اولاد. دغه شانته کې بل حدیث ذکر کړی دی چې د مړي د طرف نه کم چې د ولی وي نو په مړي باندې که چېرته روژه پاتې شوي وي قضایي، نو مړی د مړي د طرف نه نیولی شي. او دې باره کې حدیث هم ذکر کړی دی من ماته څوک مړ شي و علیه صیام په ده باندې روژه قضا وي نو دنه به نیسي ولی د دا روژه. بخاري او مسلم شریف په حوالې سره حدیث ذکر کړی دی. نو چې د روژې ثواب رسیږي، د روژې په دغه د غاړه خلاصيږي، ادا کولو د بل په ادا کولو د دې مړي غاړه خلاصيږي، نو د قرآن د تلاوت ثواب د ترسيږي او کنه رسیږي. بل حدیث بیا ذکر کړی دی چې یو کس دا په خپل باندې د دې خبره وضاحت هم کوي چې د چا نه حج وي، که چا حج نه وی کړی یا په ځان باندې حج نظر کړی وي او دا مړ شي، نو د خپلوان د طرف نه حج کولی شي. نو دا خو د دې د غیر مقلدینو چې کوم دا مشر دی شیخ امین الله د کتاب حواله وا. بیا بل نمبر تاسو ګورئ دا د مجموع الفتاوا کوم چې د دوی مستنده فتاوا ده، محمد عبدالله محدث عزی پوری چې کوم د دوی دغه دی مشهور شیخ الحدیث تیر شوی دی، هغې نه هم دې باره کې وضاحت شوی دی. هغه صراحت سره د دې خبرې وضاحت کړی دی مکمل چې آیا قرآن کریم تلاوت مړی ته وروبخي، آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی. نو د باره کې دا وضاحت کوي چې دې باره کې د علماء کرامو اختلاف دی. سوال دی شوی دی چې آیا مړی ته د قرآن تلاوت ثواب رسیږي او که نه رسیږي. نو دا جواب کې لګي، او دا د عبدالرحمن مبارک پوری چې کوم د دوی مشهور امام تیر شوی دی، او کوم چې تحفة الاحوذی په ترمذی شریف باندې شرح لیکلی ده، فتاوی نظریه کې دا خبره وضاحت کړی دی، دا جواب کړی دی. نو دا وایي تپوس کېږي چې مړی ته د قرآن د تلاوت ثواب رسیږي او که نه رسیږي. نو دا جواب وایي په دې باره کې د علماء کرامو اختلاف دی. د قرات د قرآن په باره کې چې آیا مړی ته رسیږي او که نه رسیږي، نو علماء احناف په نسبانه او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسبانه او بعضی اصحاب د امام شافعی رحمهم الله په نسبانه د ترسیږي. خو اکثر علما د شافعیو چې دی وي د تنرسیږي. د امام شافعی رحمهم الله مشهور مذهب دغه دی چې نرسیږي ورته. دا به لیکي وي د دې په نسبانه د کم چې زمنګ د احناف ذکر کوي وي د قرآن تلاوت ثواب د تجایز دی، او چې کم ته نه دی وي هغه د لپاره جایز نه دی. بیا لاندې په دې خپل باندې وضاحت کوي بلا شبه و بلا بغیر د شک شبه نه انسان د لپاره دا جایز ده چې دا د خپل عمل ثواب بل توبخي، که عمل په
مونځ وي یا روژه وي. شیخ عزت الله خو چې مونځ او دا شیزونه خو نه رسیږي، دا خپل باندې د دوی دا ګوري تاسو یې پړاو کوي د عمل مونځ وي که روژه وي که حج وي که صدقه وي که د قرآن تلاوت وي او دغه شانته کې نور قسمه نیکیانې چې وي، دا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د دې ثواب مړی ته رسیږي او د فائدہ کېږي. بیا لاندې لیکلي دغه شانته کې د سید محمد نذیر حسین دهلوي په حواله سره لیکلي دي وای مطهرین د علماء اهل حدیثو کوم چې د علماء اهل حدیثو کې علامه محمد بن اسماعیل امیر دی، د خپل هم د احناف مسلک ته راجح خبره ورکړل چې د احناف مسلک چې دی دا راجح دی د قرآن تلاوت او نور نفلی عبادت دا مړی ته رسیږي او دا د قرآن د قرات د قرآن او د ټول بدن عبادت ثواب مړی ته رسول شي. او علامه شوکانی ګوره د شوکانی چې کوم د دوی تقلید کوي اکثریت په نیل الاوتار کې هم د دې خبره وضاحت کړی دی چې بالکل د مړی ته د نیک اعمالو دغه رسیږي ثواب رسیږي یا د قرآن تلاوت وي او کاغه د نفلی عبادت وي نو د بدني وي او کمالي وي نو دا مړی ته رسیږي. نو دا غیر مقلدین د خپل کتابونو هم نه دي خبر، لیکن دا یاد ساتئ چې موږ دې باره کې موږ سره نور هم دلایل شته دي چې موږ تاسو ته ذکر هو خدا موږ یو دوه درې کتابونو حواله تاسو له درکړلې چې د مړی ته ایصال ثواب رسیږي. غیر مقلدین خپل هر څه کوي چې کله خپل پلار مړ شي مور مړ شي نو خیرات هم کوي، هر څه کوي، خو چې کله د احناف علماء کرام کوم خیرات کوي صدقه کوي خپل مړی پسې مسلمانان کوي نو بیا په دې د حکم د بدعت او د شرک لګي. حالکه په خپل مړو باندې په خپل دغه باندې به دوی د بدعت فتوی نه لګي چې تاسو ګورئ چې تاسو په محله کې کلی کې د غیر مقلدینو وابینو کرمړې وشي نو دوی به خیرات کوي نو تور دوی چې د خیرات بدعت دی نو چې بدعت دی نو بیا به درته وایي چې لکه دا درېمه بدعت ده نو وایي چې درېمه ته موږ هم بدعت وایو دا وخت ورته موږ نه ټاکل درېمه څلوېښتمه دا خو دې ته هم موږ هم بدعت وایو. نو د احنافو د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت د عام مسلمانانو د خلکو په ذهنونو کې شک او ثبات شي حالکه په خپل دوی د دې شیزونو قائل دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.